مسلمان لګیا دی مسلمان وجني کافران په ما پسې دن نه نشو راتلی چې زه یې وجلی زما رور چې کوم زما په کور کې دی هغه ما وجني هغه ما ته کافر وایي هغه ما د اسلام نه وباسي هغه زما وجل دینداري ګڼي چې زما او ستا په لباس کې دی مسلمان هغه هم ځان ته وایي مسلمان زه هم وایم هغه رالېږي ما وجني او زه رالېږم هغه وجنم په دې کې به چا نه بچ شي وینه دومره ارزانه ده په واورو باندې هم خلک وجلی شوي که نه روژه کې په واورو یو بل وجلي دا خلک به الله له څه جواب ورکوي چې قیامت په ورځ کله الله ته ودرېږي اولنۍ فیصلې دې باره کې کېږي بله طریقه دا راوتې د وینې تویولو دپاره په یو بل باندې د کفر ټاپې لګوه عجیبه دا کافر دی د کافر زوی دی مرتد دی اسلام نه خارج دی ولې چې مرتد دی مړ کړه مسلمان لګیا دی مسلمان وجني او کفر او کافران ننداره کوي ننداره به هغوی لازم کوي ځکه چې کوم کار چې د هغوی یو هغه کار ولا نام نهاد مسلمانان پوره کوي ځکه چې هغوی په موږ پسې ملکونو ته دن نشو راتلی کافران په ما پسې دن نه نشو راتلی چې زه یې وجلی خو زما رور چې کوم زما په کور کې دی هغه ما وجني هغه ما ته کافر وایي هغه ما د اسلام نه وباسي هغه زما وجل دینداري ګڼي د دغه سړي نه به زه څنګه بچ شم بچ کېدی ته مشکل نه دي چې زما او ستا په لباس کې دی مسلمان هغه هم ځان ته وایي مسلمان زه هم وایم هغه رالېږي ما وجني او زه رالېږم هغه وجنم په دې کې به چا نه بچ شي په چا به یقین وکړي دومره ارزانه شی دی زموږ په دې ملکونو کې دا وینه سبانه وله جوړوه ووژني سبانه وله جوړوه ووژني واړه واړه ماشومانان یې پکې وژلي دي ابولز مې یو خبر کتو چې یو سړی را لګېدلی دی خپله ښځه مور او دوه بچي چې کې د یو عمر 4 کاله دی بل 1 کال دی او دی ټولې وجلي دي مور یې وجلي ده ښځه او د 2 بچي او په څه طریقې وجلي دي چې اوسپنه وله دې سر له راچولې دي نو مړه کړي دي ټول سړی نیوی شوی دی لکه ولې وي غریبي وه دا اوس ناشنا خبره بعض وینو غریب نو څه وکړو غریبانو ته به انسانان وجلي انسانانو دا وجل دي چې وړه خبره ده دا خو د الله بندګان دي او ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل زوال الدنیا اهون علی الله دا دنیا چې ټوله ختمه شي که نه دا د الله په نزد وړه خبره ده د دې نه چې څوک راولګي او په ناحقه یو مسلمان قتل کړي د دنیا د ورانېدل د دې نه وړه خبره ده نو د قیامت په ورځ اولنی حساب کتاب چې کېږي د انسانانو د حقوقو په باره کې هغه به د څه حساب وي هغه به د وینې په باره کې